ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبانو ټولو اسرایانو ته رجوع کړې خو یو څه یې هیر کړي دي. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني یو نوی پیغام طالبانو ته رالیږلی او یو مهمې غوښتنې یې ترې کړې دي. ښاغلی غني وایي طالبان باید د کار ترڅنګ تعلیم ته هم اجازه ورکړي او ښځې بیرته زده کړو ته ور وګرځوي. ډاکټر صاحب ښاغلی غني ویلي که دوی دغه کار ته دوام ورکړي او دغه بندیز دوامداره وساتي نو نړیوال باور به له لاسه ورکړي او هیڅ هیواد به د دوی سره جوړجاړی ونه کړي او افغانستان به هیڅکله هم پرمختګ ونه کړي. ښاغلی غني ویلي دغه کړنه یې ښه نه ده. باید افغان نجونو ته اجازه ورکړي تر څو خپل درسونو ته دوام ورکړي. هغه ویلي ځکه چې افغان نجونې د خپلو کورنیو مامورانې دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې طالبان باید د کار ترڅنګ تعلیم ته هم عملي اجازه ورکړي او ښځې او نجونې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ور وګرځوي. نوموړي ټینګار کړی چې د تعلیم بندیز نه یوازې د ښځو پر وړاندې محدود دی بلکې د ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کوي. اشرف غني ویلي دي چې کار او تعلیم یو له بله بیل کېدای نشي. که ښځې یوازې کار ته پرېښودل شي خو له زده کړو محرومې وي دا به نه عادلانه وي او نه به هم د یو سالم او باثباته ټولنې ضمانت شي. د بي بي سي پښتو د راپور له مخې اشرف غني په خپلو څرګندونو کې ویلي چې اسلام، کلتور او ملي ارزښتونه هیڅکله د علم او زده کړې پر ضد نه دي. هغه زیاته کړې چې د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې ښځې هم کار کوي او هم د تعلیم ترلاسه کوي او د افغانستان هم باید له دې تجربو ګټه واخلي. د باور ټي وي چینل درنو کتونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا ښې چارې.